د کهانه شروعات د شپې په وخت کې د داسې محل نه کېږي په کم کې چې په دغه وخت کې اور لګېدلی د محل په پړو باندې یوه جنۍ هم ناسته وي د کوم نوم چې ګریس وي. په دې وخت کې د واده هغه ښکلې سپینه جوړه اچولې وه، هغه په وینو باندې تر دې ته پورې سقا شوې وه چې وینه ترې نه څاڅېدې. په دې وخت کې د ډېر حده پورې یېرېدلې وه، ولې چې له غونتې وخت مخکې د هغې سقر کور د هغې د وژلو ښه کافي کوشش کړی و. له غونتې وخت پس هغلته کې فایر بریګیډ او دې سره امبولانس هم راورسېږي. پولیس بیا د ګریس تپوسونه را شروع کړي. هغه په هغه ځای کې د ډېر یېرې د لاسه هم په هغه ځای کې را بېهوشه شي. هغه چې کله د هسپتال ته د وړو دپاره په امبولانس کې واچي نو په دې وخت کې دې څاګانې هم ودرېږي او دې سرې د بېهوشۍ په حالت کې دې ته هغه بېګانه شپه را یاده شي. په هغه شپه باندې د دې سقر کور دې سره یوه عجیبه غونته کې لوبه را شروع کړې وه. د ده په هغه ځای کې دا هم پته ولګېدله چې هغوی چېرې هم عام انسانان نه دي بلکې د شیطاني ګروپ حصه ده. دوی په هغه ځای کې د ګریس قرباني ورکول غوښتل د دې دپاره چې موږ په یو رسم راپوره کړلی شو. خو چې کله ګریس د هغوی دا خبره په هغه ځای کې ونه منله نو هغوی ورپسې شو د دې د وژلو ښه پوره کوشش یې وکړ. خو چې څنګه د سهار په وخت کې نور راوخته نو په دې سره د دې د سقر کور په کورنۍ کې چې څومره هم خلک وو د هغوی وجودونه لکه د بم غونته کې ډزنارې کړه. ډاکټران په هغه ځای کې په هغې باندې ښه کافي کوششونه وکړي، خو بیا چې کله دې سترګې کولو شي نو دا ګوري چې زه خو اوس په هسپتال کې پرته یم. دا چې کله خپلو لاسونو ته پام وکړي نو په هغې کې هتکړۍ لګېدلې وي. له غونډې وخت پس بیا یو پولیس افسر هغلته کې راشي او دې ته دا خبر وکړي چې په محل کې موږ ته 2 لاشونه میلو شو. موږ چې کله ستا په جامو باندې لګېدلې وینه ټسټ کړه نو هغه لږه غونډه کې هم ستا نه وه، د کوم چې دا مطلب دی چې قتلونه تا کړي دي. په دې وخت کې د دوی د کمرې دروازه کولو شي او دننه چې کومه جنۍ رادننه شي هغه څوک بل څوک نه بلکې د مشره خور فیت وي. ګریس او فیت تقریبا 2 کالو پورې د سر هم یو بل سره نو میلو شوي. په ځای کې پولیس افسر دغه دواړه خبرو ته پرېږدي او بار ته ترېنه لاړ شي. هغه چې څنګه دغه ځای نه وځي نو په دې سره دغه دواړه خوریانې په خپل منځ کې په جګړه شي. په خبرو کې ګریس ته دا هم پته ولګېږي چې 2 کالو راسې فیت به هم په دې ځای کې اوسېدل او هغه یو ځل هم ما سره د ملاوېدو دپاره رانغله. د دې خبرې په اورېدو سره ګریس سخت خفه شي او بیا په جړا کې د هغې نه تا تپوس وکړي په اخر تعلق غونته کې ولې زما تپوس ونه کړه ته دومره وخت چېرته وې چې فیت ورته الټه دا خبره وکړي چې تا ولې موږ سره رشته ختمه کړې وه. فیت ورته بیا دا خبره وکړي بېګا در سره څه شوي دي چې ګریس ورته ووایي چې په هغه شپه باندې زه خپل خاوند په خپله باندې په چاقو باندې ووالم او بیا چې ترېنه کله ما ځان بچ کړ او سار شو د هغوی وجودونه داسې ډز نارې کړه لکه څنګه چې بم ډزېږي. د فیت د دې په دې خبرو باندې لږ غونته کې هم یقین نه کېږي. بل خوا یو بوډا مالدار او طاقتور سړی په خپلې کمرې کې ناست او په ټي وي باندې د جنګ خبرونه ګوري. په دې وخت کې صرف او صرف یو رنګ میلو کړي او په لږ غونتې وخت کې هغه ټوپه ټوله جنګ ودرېږي د کوم نه چې دا پته ولګېږي چې د کوم حده پورې طاقتور سړی دی. بیا دغه وکیل په منډه باندې دا خواله راشي دا خبره ورته وکړي د ګریس ټوپه ټوله خاندان مړ شوی دی او ګریس ترېنه ژوندی پاتې شوې ده. د دې په اورېدو سره هغه چسټر نومې سړی زر ټوپه ټوله شیطاني خاندانونو ته دا پیغام ولیږي اوس کورسۍ خالي شوې ده. د دې خبرې په اورېدو سره د ټولې دنیا نه شیطانان راټولېدل شروع شي د دپاره چې موږ زر ته زره هم په دغې کورسۍ باندې قبضه وکړو. د دې نه پس بیا د چسټر زوی او لور دواړه هغلته کې راشي او پلار ته دا خبره وکړي چې موږ له په خپل جایداد کې حصه راکړه. پلار چې کله هغوی ته په خبرو شي نو هغه خپله خبره ختمه کړې هم نه وي چې دغه دواړه یو بالغ راوالي او خپل پلار په خپلو لاسونو باندې مړ کړي. بل خوا په هسپتال کې هغه پولیس افسر ګریس راپاڅولي وي او تاڼۍ ته روانه کړې وي. په دې وخت کې ناڅاپه یو خطرناک کس چې هغلته کې راشي که دمغه سره هغه پولیس والا حلال کړي په دې سره هغه هم په هغه ځای کې مړ شي او بیا هغه کس د ګریس اړخ ته ورمنډه کړي. په دې سره ګریس د خپلې خور لاس ونیسي او په منډه باندې هغه ځای نه لاړې شي. دغه دواړه ترېنه بیا د یو کاونټر د شاته نه پناه واخلي. هغه کس چې کله بیا په دوی پسې راشي نو په دې وخت کې دا کس وجود هم ډزنارې کړي. له غونډې وخت پس دغې بوډا وکیل هم هغلته کې راورسېږي کوم چې هغلته کې د زخرو یو سپری راولي. په دې سره هغه دواړه جینکۍ بېهوشه شي او کله چې د هغوی سترګې کولو شي نو ګوري چې هغه ظالمانو خو موږ په کورسو باندې تړلي وو. په دې وخت کې په یوې زړې کمرې کې موجودې وي او د دوی نه څلورواړو اړخونو ته د شیطاني خاندانانو کسان ولاړو. د بوډا وکیل هغلته کې یو زوړ کتاب راوړي او دوی ته دا خبره وکړي چې موږ هغه هلک وو کوم چې په دې دنیا باندې راج کوي او دې په باره کې چېرې هم عامو خلکو ته پته نه لګېږي. تا یوه داسې لوبه ګټلې ده د سرې وجې چې اوس ته زموږ مشر یې. ګریس هغوی ته په چغو شي زما د سر هم دا بادشاهت نه دی پکار مو زما خور ته دې ځای نه پرېږدی چې خپل کور ته لاړ شو. خو دوی د پرېښودو دپاره هغه وکیل ورته یو خطرناک شرط کېږدي وایي تاله به یو ځل بیا موږ سره هغه لوبه کول پکار یي کوم چې ستا د سقر کور خاندان سره یې کړې وه. د ټوپه ټوله شیطاني خاندانانو کسان به په تا پسې ګرځي او که چېرته ترېنه ژوندی پاتې شي نو په دې سره به ته دا لوبه یو ځل بیا وګټې او ته بیا هلته تللی شي چېرته کې دې زړه غواړي. هېڅ ګریس ورته صفا انکار وکړي خو کسان د مغز سره د فیت په مرۍ باندې چاقو کېږدي. په دې خبره باندې وایي که چېرته دا لوبه تا موږ سره ونه کړه نو په دې سره د خور ترله په مزه باندې موږ ووجنو. اوس د خپلې خور د خاطره ګریس د مغز سره د هغوی دا شرط قبول کړي. اوس دغه شیطاني خاندانانو والا کسان خپلې وسلې راواخلي. په سبا باندې د دغه دواړه جنکو چې کله سترګې کولو شي نو دغه دواړه ګوري چې هغوی خو موږ په یو هتکړۍ کې دواړه بندي کړو. ګریس په دې سره د مغز سرې پوهه شي چې هغه شیطانانو موږ د دې د وجې یو بل سرې تړلي چې موږ د دې ځای نه ونه تښتېدلي شو. په دغه وخت کې د دغه دواړو خوریانو ترمنځ یو ځل بیا جګړه را شروع شي. خو بیا چې کله دغه دواړو یو ډرون ته پام شي په دې سره دغه دواړه د خپل ځانونو د بچ کولو دپاره منډې را شروع کړي. هغوی بیا په توتلو کې د یوې اونۍ د شاته نه پناه واخلي. ګریس په هغه ځای کې په خپلې خور باندې غوسې ایستل شروع کړي. ته یوه خود غرضه جینۍ خو فیت ورله هم دا پیغور ورکړي دا به کس ناکس ته کتل نه او صرف په پیسې پسې به ګرځېدلې. دا وګوره خاوند یو شیطان وخته. ښه دا اړخه به
دوی پسې دغه بوډا سړي زو ټایټس چې کله هغلته کې راشي نو ګریس له په مرۍ باندې غلی شي. فیصل دغه صاحب بندېدو شي چې دې په لیدو سره فیت د خپل خور ته بچ کولو دپاره په خپل پوره طاقت سره ټایټس ته د کور کی دا دواړه بیا هتکړې راوځي کی او هغه باندې په مخ باندې په گزار وکي. بیا د خپل ځان د بچ کولو دپاره په ځنګل کې ور داخلي شي. خدا ورته پته نه وي چې سپین والا کس په موږ باندې په ټوپک باندې نشان لګولې ده او هغه په دوی باندې ډزې را شروع کړي. دنه بیا په یو باغ کې پناه واخلي چېرته کې چې یو غټ سلنډر پروت و. فیت هغه سلنډر راکولو کې د سره ودې چې په هغه ځای کې دوړې را شروع شي. په دې وخت کې یو بل شیطان توره په لاس هغلته کې راورسېږي چې په دې وخت کې دغه سپین والا کس په غلطۍ سره د ګس په سلنډر باندې ډز وکړي او په هغه ځای کې یو مضبوطه دماکه وشي. د دماکې د وجې ګریس او د هغې خور لرې وغورځي او د اوسپنې بله ټوټې هم د هغې په لاس کې ورننوځي. فیت بیا خپله خور په وینو کې لت پت یوې کمرې ته بوځي او په هغه ځای کې ښه په احتیاط سره د خپلې خور د لاسه هغه ټوټې روباسي. پرې سره په لږ غوندې وخت کې دغه دواړو ترمنځ نه ټوپه ټول جګړې راختمې شي او بیا ګریس خپلې خور ته دا خبره وکړي چې ما تر دې د پورې غریبي تېره کړې ده چې ما به دلته کې د ویټرۍ کار کوم. ما په خپل واده کې ته هم راغوښتې خو ستا نمبر ما سره نو. د دې پورې دوست سره د فیت هم زړه نرم شي خو په دې وخت کې دوی ته د چا قدمونو اواز راشي. دا په اصل کې د تورې والا شیطان دغه دواړه ترې د ازل په منډو منډو کې یو کارخانې ته ور ورسېږي. په هغه ځای کې هغوی ته یو مشین میلو شي د څه په ذریعې سره چې دوی خپلې هتکړۍ ماتې کړي او هم په دې طریقې سره دوی خپل ځانونه ازاد کړي. دغه بازون د وجې هغه شیطان یو ځل بیا هغلته کې راشي. فیت په هغه ځای کې دغه په سر باندې یو داسې ګزار وکړي د سره به یې چې هغه راوغورځېږي هغه بیا یو ځل پاسي. دا ځل هغه په فیت باندې ښه په بې رحمۍ سره راکښږدي. ګریس چې کله د خپلې خور ته بچ کولو دپاره هغلته کې راشي نو هغه هم دا ځمکې لره وولي. خو بیا چې کله فیت د خپلو مزغو نه کار واخلي نو هغه یو داسې مشین ته دیکه ورکړي د کوم نه چې هغه بیا چېرې هم رونوتلی شي. ګریس چې کله دغه مشین بټن ووهي نو په دې سره ایښېدلي اوبه په هغه باندې ور ووړي. چې کله مړ شي نو دوی بیا د هغه نه موبایل راواخلي او پولیس ته پرنګ ور میلو کړي. خو دوی ته دا پته نه وه چې پولیس نمبر هم په دې وخت کې د چسټر لور ارسولا سره دی. دوی چې کله منډې وخي نو په دې وخت کې دوی مخې ته یوه چینۍ ښځه راشي. ګریس ته دا خبر وکړي وي زه تا وژل نه غواړم خو دې په بدل کې تا له زما زوی سره واده کول پکار دي. فیت دا غواړي چې دا ښه وکړي خو ګریس ته یې دا تپوس کړي وي د واده نه پس ماله بیا څه کول پکار دي چې ورته ووایي وي تا له به ماشومان وژل پکار دي او دې سره د معصومو خلکو قرباني به درله ورکول پکار دي. بس ګریس هغې ته انکار وکړي او دې سره هغه د سپین والا کس یو ځل بیا په دوی باندې ګولۍ ورول شروع کړي. د چین والا ښځه په دې وخت کې د ګریس د بچ کولو دپاره وړاندې شي. ګریس چې کله بیا هغه ښځې له دیکه ورکړي نو په دې سره په هغې توره د سپین والا کس په مرۍ کې ورننوځي. اوس چونکې هغې خپل کس مړ کړی دې د وجې هغې له سزا د ورکولو دپاره د هغې وجود هم ډز نه اړېږي. دغه دواړو خوریانو خپل ټوپه ټول ورکوټوالي په یتیمخانې کې تېر کړی. ګریس خپلې خور ته په هغه ځای کې وایي وي تا زه په یتیمخانه کې ولې پرېښودلي وم زه په هغه وخت کې صرف او صرف د 15 کالو وم. په فیت ورته دا خبره وکړي ما سره دومره پیسې نه وي چې ستا خرڅې مو اوچته کړې وه. ما خو پخپله د خپلو خرچونو پوره کولو دپاره په رسټورانټو کې په ځای کار کوم. پرې سره اوس دغه دواړه خوریانې په دې خبره باندې پوه شي چې موږ دواړو ښه په سختو باندې خپله زندګي تېره کړې ده. لږ غوندې وخت پس دوی چې کله دغه ځای نه د وتو والي نو په هغه ځای کې دغه مالدار سړي بچي د مخکې نه دوی په انتظار و. فیت د شاته اړخه په سړي باندې حمله وکړي او په ځمکه باندې یې راوغورځوي او ګریس بیا زر زر د ارسولا نه هم ټوپک راغی. په دې وخت کې هغلته کې یو تیز رفتاره ګاډي راشي د کوم نه چې د فیدې په اغوستو سره ټایټس فیت داسې راونیسي چې ښه کافي او مضبوط وخل ورله ورکړي. ارسولا هم چې کله خپل ځان برابر کړي نو میخ روچت کړي او ګریس له په اوږه کې ورخښي. ګریس په دې سره د ډېر درد د لاسه چغې را شروع کړي. فیت بیا د خپلې زندګۍ د پروا کولو بغیر ارسولا له یوه داسې دیکه ورکړي چې هغه اخوا کړي او په دې سره هغه بیا د ګریس د زندګۍ د بچ کولو دپاره په یوه وړوکې غونډه کې ګاډي کې کښېني او دغه ځای نه وتښتېږي. دوی چې کله بیا یو محفوظ ځای ته ورسېږي نو په هغه ځای کې بیا ګریس په مزه باندې هغه میخ ته اوږې نه ځان له روباسي. په دغه ځای کې دغه دواړو خوریانو ترمنځ یو ځل بیا جګړه را شروع شي چې فیت خپله خور په هغه ځای کې په ځامي حالت کې پرېږدي او په جړا کې ایک یوازې بار ته روځي. د دوی د خوړو نه پس اوس ګریس په خپلې خور پسې په ګرځېدو شي چې په دې وخت کې د هغې مخې ته یوه بله شیطاني ښځه راشي. ګریس په هغه ځای کې ډېرې چالاکۍ د لاسه هغې له په سترګو کې برچکې ور واچوي او دې سره هغه هم دغه شان وکړي. په دې سره دغه دواړه ړندې شي چې لږ غونته کې د ګرځېدو نه پس ګریس ته بیا هغه ځای کې اوبه میلو شي. هغه چې کله خپلې سترګې صفا کړي نو بیا یو دروند څیز راوچت کړي او په هغې باندې بیا هم په هغې ښځې باندې ګزار وکړي. بل خوا په لاره کې چې کله ټایټس ته یو ځل بیا فیت میلو شي نو په دا ځل داسې راکښږدي چې سر ورله مات کړي. په دې وخت کې بیا هم هغه سره مقابله کوي او چې کله ټایټس د هغې د وژلو واري نو په دې وخت کې ارسولا یې په دې خبره باندې ودرېږي ته غم مه کوه د دې په ذریعې سره به موږ اوس د دې ګریس خور هم راګیرو. ګریس اوس په خپلې خور پسې مسلسل ګرځېږي چې په دې وخت کې پای محل کې په لوډ سپیکر باندې اواز را شروع شي. ټایټس دې ته دمکي ورکړي وي که چېرې ته خپله خور بچ کول غواړې نو زموږ خواله راشه ګینې دا خور به درله په منځ باندې کټ کړو. په دې وخت کې هغې ته په یوې کمرې کې ټوپک هم میلو شي چې دغه ټوپک په ذریعې سره د دې مخې ته چې یو هم شیطان راځي دا ترېنه ډز پورته کوي. اخر کې ګریس یوې داسې کمرې ته ورسېږي په کوم کې چې ټایټس د مخکې نه موجود و. په هغه ځای کې دې ته د فیت زخمي مخ وښایي چې د فیت د حالت په لیدو سره د ګریس زړه مات شي. په جړا کې ټایټس دا مینه را شروع کړي زما خور پرېږده زه به تا سره واده کوم او دا هر څه به ټیک شي چې په دې سره ټایټس هم رضا شي. د دې نه پس بیا ګریس خپله خور ځان ته رانږدې کړي او په دې سره دغه دواړه د یو بل نه د همیشه دپاره معافیانې وغواړي. اوس ګریس هغوی د واده لپاره تیاره کړي. اوس ارسولا په خپله باندې ګریس سره دوستي کول غواړي ولې چې هغې ته به اوس د خپل ټوله یره محسوسېدله او د یې په شا باندې وجه دا وه چې
چې طاقت د وجه اوس لیونی شوی دغه د وخت پس بیا ټایټس په خپل باندې خپل خور رونیسي او داسې ورله په مری باندې غلی شي د سره وجه چې هغه د په لاسونو کې خپل ساه ورکړي دنه پس بیا ګریس هغوی د محل تهاني ته ورکوزه کی پس کې دا ګوري چې ټوپ ټول شیطانان هم په دې ځای کې راټول شوي دي او چې په خونته کې جامې اچولې وي او د سره په ځای کې بیا یو غټه سوله هم کولو شي پس کې د مخ کې بل حاله شونه پراتو او چې بیا کله غره سم را شروع کی پس کې هغوی د ټول مخ کې زناور لال ګریس او ټایټس بیا خپل وینې رو باسي او په یو کتاب باندې په کوتي ولګي وکیل بیا په ځای کې دا اعلان کوي ونن پس دغه دوه خزو خاوند دي ټایټس په خپل باندې هم په ځای کې وګت مواجه د کوم چې دا مطلب دی چې نن پس نه دی هم د ټوپ ټول شیطانانو مالک دی په دې کې د مخ په منوي دوسر ګریس خپل چاړه رو باسي په ټایټس باندې په مری داسې گزارو کې چې هم په ځای کې علال کی بیا دغه پس نه باندې هم بلها گزارنو کی او دغه بیا د کوتمه درو باسو نه پس په چغه باندې دا خبرو کی په اصول کې دا چر هم نه دی کېدلی شي چې موږ خپل خاندان ورکسان نشو وجلی فید بیا خپل خاوند داسې لته ورکی د سره وای چې هم پاره کندکی ور غورځي ګریس بیا د کوتمه په مدد سره ټول شیطانان خپل ځان ته کینې د پس وکیل بیا په ځای کې دا اعلان کی چې سبا پورې چا په کوته کې دا کوتمه وی هو بچکی ګو باکټو پټوله کسان با د دې زینه د همیشه د پاره ختمي کی کله چې سبا کې دوه واري نو په دې وخت کې ګریس خپل مزغون د کار په غستو سره هو کوتمه ما کندې ته ور غورځي د قد حاصل ور د پاره هر یو کس لکه درې ونه غونته کی هي کندې د ټوپ وخل شروع کی په دې سره کله چې قد ور غورځي ګرځي د سره په بل باندې پازه کې رېګدي د برنه د ټوپ ټول منظر ګریس ګوري ورته خندي کی او دنه پس هغه کې چا کوم ور غورځي د پاره چې د زر تزر یو بل مړکی کله چې به پازه کې نور روخي چی نو پازه کې ودا زبردست د ماکوشي د سره وجه چی د کندې نه د بینو کوی جوړ شي دنه پس بیا د خوريان د محل د همیشه د پاره پرګ دی او خپل نوې ژوندۍ په یو ځای باندې را شروع تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوي ګوبا په یو نوې ویډیو سره مال راکې اجازت بای